یو فتنه هغه ډېر اختلاط کوي. اختلاط څه معنی؟ ډېرې ګپې شپې لګول، ډېر چکرې وهل، بس خلکو سره ملاقاتونه او بس ورځ او شپه او ټول بس دې ملاقاتونه چکر په دې کې تېرېدل. صحیح دی، زما ګپ و شپ به حرام هم نه، موسیقي به هم نه اورم، خو چې دا جایز ګپ شپ هم ډېر زیات شي. انګریزي کې یو مثال دی، وایي excess of everything is wrong. محترم ورونو، د فتنو یو سیریز مونږ شروع کړی و چې هغه کې مونږ بعضې فتنې ذکر کړي، بعضې نورې فتنې چې هغه مونږ ذکر وکړو او البزه عمل وکړم چې ځان ته وساتم بیا نور ملګري. یو فتنه هغه ډېر اختلاط. اختلاط څه معنی؟ ډېرې ګپې شپې لګول، ډېر چکرې وهل، بس خلکو سره ملاقاتونه او بس ورځ او شپه او ټول بس دې ملاقاتونو چکرو په دې کې تېرېدل. دا هم ډېر وخت انسان د الله نه لرې کوي. ګوره اوس مثال زه کېناستلم ټوله ورځ او شپه دوستانو سره، صحیح دی، دا زما ګپ و شپ به حرام هم نه، موسیقي به هم نه اورم، خو چې دا جایز ګپ شپ هم ډېر زیات شي. په انګریزي کې یو مثال دی، وایي excess of everything is wrong. د هر شي زیاتوالی چې دی هغه ښه نه وي. اوس ته چې ټوله ورځ کښېنې نو حتما به د ملګرو سره ګپې شپې، نو تلاوت پاتې، ذکر اذکار پاتې، د جماعت داسې پابندي ډېره ونه شي، چکرې ډېرې زیاتې واخلي. دا هم انسان لپاره د فتنې یو سبب ګرځېږي، ځکه چکرې واخلي نو مونځ به اکثره درنه په یو ځای بل ځای کې به درنه خرابېږي. ګوره مونږ بدي نه بیانوو چې هلکه اوس دلته بدي بیانه شوله چې خلکو سره به ملاقات نه کوي، په یو کونج کې به کښېنې، خیمه کې به ځان به څادر راواچوي او صوفیانو هو نه، دا نه وایو، ضرورت مطابق. چکر مو واخه د الله دنیا ده، وی ګوره ښایسته سینریانې وګوره، غرونه وګوره، بس چې هغې کې فتنې ډېرې نه وي، مثال فحاشي پکې نه وي، وګوره دا ښه کار دی. اوس مونږ زیاتوالی یادو چې شپه ورځ دې همدې ته کار ویلی دی. نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی، صحابه ورته وایي چې مونږ ته د دغه چکرو د اجازت راکړه سیاحه. وایي زما د امت سیاحه چې دا وایي جهاد دی. نو مؤمنان به ګرځي، د ګرځېدلو نه منع نن ده، د ډېر د دغه نه د چا سره د ملاقات نه منع نه ده، خو زیاتوالی به پکې نه کړي. ملاقات چې یو څو قسمه دی، بعضې خلکو سره داسې ملاقات کوه لکه ضرورت شوی، یعنې څنګه مثال ته بیمار نو ډاکټر ته به ورځي، ضرور دی، علاج دی، کوي به دی، نو دا د علماو سره دا ستا ملاقات دی چې حتما به ورځي چې علاج دی وکړي. بعضې خلکو سره ستا ملاقات حسب ضرورت. حسب ضرورت دا دنیایي داره خلک چې دي، ضرورت دی ورځه خپل کار کسب هغه متعلق خبره کوه، نور دې ځان لرې کوه، ځکه چې هغو سره مشغول شي نو بس بیا ټوله ورځ به همدا پیسه په خوله باندې. او بعضې خلکو نه ځان لرې ساتل، لکه سړی چې د ازغیدارې ونې نه ځان ساتي، داسې بدکرداره خلک یا داسې ووایي چې ته نه دنیا فایده پکې شته نه د آخرت، داسې خلکو نه ځان ساتل پکار دي. یو فتنه محترم ورونه بله ډېر اختلافات کول، ډېر مباحثې کول، دا هم فتنې سبب ګرځي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې موږ منع کړي. ګوره اختلافات دوه قسمه دي، موږ بیانوو. یو داسې دی چې ستا په توحید او په سنت باندې اختلاف، دا خو به ته بیانې، دا نه شي کېدلی چې زه ناست یم ته بدعت بیانوه او زه به وایم چې بس جي ماشاءالله ډېره ښایسته بیان کړه. نه، دا نه، الله داسې نه دی ویلي. ګوره محترم ورونو، کوم اختلاف چې هغه کې ګنجایز جانبینو طرف ته شته، یا داسې اختلاف چې هغه دنیایي امورو باندې جانبین زه داسې بیان. اوس ګوره هلکه یو کس دی 3 رکعاته وتر وکړو، یو کس د 1 رکعت وکړو، یو کس د 15 رکعت وکړو، ته شروع شي چې نه دا 3 رکعاته او دا غوره نه دي، په دې لانجې شروع کړي، نه هلته 5 نقل دي، 3 یو مه کوه، لانجې په دې باندې مه کوه. او داسې طریقه د نبي علیه السلام چې دی داسې یو ځل هم پوزې ته مطلب داسې جدا هم پوزې ته اوبه اچولي، یو ځای هم اچولي دي، ته په یو ماهرت کې او بل نه منې، هسې هیله لانجې دې جوړې کړي. داسې اختلاف نه منه چې جانبینو طرف ته دلایل وي، دواړه جایز، دواړه عملونه جایز، یو طرف ته سنت وي، بل طرف ته بدعات، یو طرف ته شرک وي، بل طرف ته توحید. دا نه، دا خو انبیا راغلي، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. زموږ نبي علیه السلام خپل ترونو سره په څه باندې لانجه وه، خپل قوم سره په څه باندې لانجه وه، دا وینې چې دې توی شوې، دا لوریانې چې طلاق شوې، هغه همدا وه. نه، دلته ډېره مباحثې نه، څه مراد داسې جګړه دې په مستحباتو کې جوړه کړي. مستحب چې د جانبین طرف ته دلایل شته، بس ته به یو پسې نښتی چې نه دغه شی به یې ښه نه دی، دا انسان د حق نه بې لرې کوي. زړه دا بله لویه فتنه چې د محترم ورونو هغه دا د زړه سختوالی دی. زړه زموږ ډېر سخت دی، خاص کر په دې عجمو کې دا کار ډېر دی. قرآن موږ لولو، والله که ذره په موږ باندې اثر کوي. موږ یو ځای کې یو عرب قرآن لوسته، نو هغه عرب ژړل، نو وروسته یو بوډا و، نو هغه ویلې هلکه وایي دا څه خیل لمونځ کوي، وایي ژاړي پکې. نو هغه ته دا ناشنا ښکارېده چې قرآن تلاوت سره هم سړی ژړا کولی شي. زموږ زړونه داسې دي، د دې ډېرې علتونه دي، خو موږ په قرآن باندې پوهېږو، نو عمل کې هغه صفر یو، نو هغه په قرآن پوهېږي، عربان هغوی کې دا ماده ښه شته دی، قرآن لولي ژړا او دا موږ او تا کې نشته. یو غریب وي نو زموږ زړه سره هغسې درد نه کوي، یو یتیم وي نو زموږ زړه سره هغسې درد نه کوي. دا د زړه سختوالی چې دی دا هم یو غټه فتنه ده. نبي علیه السلام ته یو صحابي راغی چې یا رسول الله زړه مې سخت دی، و یتیم په سر باندې لاس راکړ. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې بدي بیانه کړې چې هغه خلکو چې زړونه د هغوی سخت دي، قاسیت قلوب چې دي، الله دوی بدي بیانه کړې ده. نو زړه سختوالی چې دا هم یو فتنه ده. محترمو دین هم ځان ساتل پکار دي. الله سبحانه وتعالی موږ ته په دې عمل کولو توفیق راکړي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio.